دریم نمبر شیطان نوم داسم دی، تاسو ته مې مخکې ویلو، دا په دې کورونو کې د ښځې او د میړه په منځ کې مخالفت پیدا کوي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو روایت کې دادی سلیمان علیہ السلام الله ته سوال کو، خدایا شیطان راته وښیه. الله ورته وفرمیل دی عفریت نه پوښتنه وکړه، دا د پیریانو مشر و قوي. عفریت ته وی شیطان چیرته دی؟ وی د شیطان متعلق درته الله څه ویلي دي چې پوښتنه یې کوې؟ وی نه ویلي نه دي، خواصې ملاقات یې کوم. وی راځه. د دریاب په منځ کې د اوبو په منځ کې یو تخت لګولی و، تخت. سلیمان علیه السلام ورغی. هغه چې سلیمان علیه السلام ولیده وډار شو، فوراً ودرېده. ورته وی د الله پیغمبره زما متعلق الله څه درته ویلي دي؟ ځکه راغلی وی نه، څه راته ویلي نه دي، خو ملاقات د سره کوم. ورته وی شیطانه دا راته ووایه چې تا ته کم خوی او کم خصلت ډیر محبوب دی او الله ته چې ډیر ناخوښ دی. شیطان ورته ووی د ټولو نه مبغوض ترین شی چې الله پې ډیر خفه کیږي او ما ته د ټولو نه محبوب ترین شی هغه زنا ده، چې سړی سړي سره زنا وکړي یا سړی ښځې سره زنا وکړي، د ټولو نه مبغوض ترین شی الله ته دا دی او ما ته محبوب ترین دی. یو روایت کې دا دی رسول الله مبارک فرمایي شیطان دا خپل تخت د اوبو په سر ایښی، ماښام چې شي شیطانان ورته راځي، ورته وایي تا څه کار وکړو؟ وایي ما خو یو کار وکړه، سړي باندې مې صاحب ښځه طلاقه کړه. ورته وی ځه ورک شه، ټوله ورځ داسې تېره کړه، ښځه مې طلاقه کړه، خو بله ښځه به وکړي که نه؟ بله ښځه به وکړي، دا کار دی چې تا وکړه. بل ته وی تا څه کار وکړه؟ ورته وی د سړي نه مې مور او پلار خفه کړه. وی ځه ورک شه، دا کار دی چې تا وکړه. د مور او پلار مینه او شفقت بچي سره ډېری، اوس به یې ماښام معاف کړي، هغه د ټوله ورځې خواري دې لاړه. بل ته وی تا څه کار وکړه؟ وی صاحب ما خو سړي باندې شراب وچیکل. وی زه تا ګزاره کړې ده. بل ته وی تا څه کار وکړه؟ وی سړي باندې مې غلا وکړه. وی زه تم بد نه یم. بل ته وی تا څه کار وکړه؟ وی صاحب ما په سړي زنا وکړه. وی انت وانت، ته صحیح سړی، ځکه زنا الله مو دې وساتي. الله ته مبغوض ترین شی دی او شیطان ته محبوب ترین شی دی. دریم روایت کې دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان تخ لګولی په اوبو، ماښام ته پوښتنه کوي څه کار دی وکړه؟ یو وایي دا کار مې وکړه، تا صحیح کار ونه کړه. دا کار دی وکړه، تا صحیح کار ونه کړه. یو ورته وایي صاحب ما یو کار کړی، ما د ښځې او د میړه په منځ کې اختلاف پیدا کړ. ویل آفرین، انت مني و انا منک، ته زما یې او زه ستا یم. تا دوه قبیلې سره په جنګ واچولې. دنیا کې د ټولو نه اول قتل دا په ښځه شوی دی. ګوره د قابیل او د حابیل لانجه چې وه دا په ښځه وه. بلعم ابن باعوره غټ عالم بزرگ، اسم اعظم ورته یادو، ښځې غلط کړ. برسیسا غټ عابد بنی اسرائیلو کې، ښځې خراب کړ. رسول الله مبارک فرمای ای زما امتیانو، تاسو باندې د کفر او د شرک د فتنې نه نه ډارېږم چې مشرکان بشئ، کافران بشئ، ولی اس ایمان مو زړه کې کوز شوی دی. خو تاسو نه په دې ډارېږم چې د ښځو فتنه کې به وغورځېږئ، دا به مو غلط کی،
دی ورته وایي ما د ښځې او د خاوند په منځ کې جدا ویل افرین وی ته زما یې او زه ستا یم. رسول الله مبارک فرمایي دا زمونږ او ستاسو کورونو کې ګوره خوشحالي نه وي. سړی ډېر خوشحالی چې زوی ته واده کوي، ورور ته واده کوي، ګډېږي مو هغه شیونه م راوړي، هغه ډېګونه. دا زمونږ او ستاسو دا کلیوال ډېر مخلصان دي. دوی کې چې واده یي که نه دوی غټ غټ ډېګونه راوړي او بیا د شپې تیز لګوي. وی ځکه نیم خلک غریبانان دي، بدلو اورېدلو ته شوق کیږي، خو د دې ډېګ او د ټیپ روپۍ ورسره نه وي چې دې خلکو تم زمونږ ثواب ور ورسېږي. نو ټوله شپه تې موږ نه کتاب کتی شو نه تې خوب کولی شو. زه الحمدلله زمونږ دا پلي چرخي والا ملګري ډېر سخیان دي. ګوره په موږ هم بدل یوړي، زمونږ هم ورته زړه کېږي خو ورته چېرته کېناسېدی شو. نو دا د دوی هغه سخا ده. نو دا د هغه سخا برکت بیا دی چې درېیمه ورځ شي نو انګور او خواښې سره ونښلي او جنگ شروع شي او زوی او پلار سره ونښلي. نو بیا کله حاجي صاحب ته راځي او کله ملا پسې ګرځي چې فیصله راله وکړه. دا فیصله نه کیږي، دا تا ابتدا د سخا کړې ده د ډولونو، ته ښه ورځ نشي پیدا کولی. هسې مه کوئ خدای بندګانو چې الله درته ګوره دومره ژوند درکړو چې واده مو وکړه. افغانستان کې ژوند کم دی، ټول مرګونه دي. دومره ژوند دې درکړه چې واده مو وکړه، بیا دومره عمر الله درکړه چې بچی دې پیدا شو، بیا دې نور دومره عمر الله درکړه چې هغه زلمی شو، بیا دومره مال الله درکړه، دومره وس الله درکړه چې واده دې ورته وکړه. اوس هغه رب چې دومره احسانات د سره کړي دي ته سره دا کار کوې. ستا د خدای د احساناتو د انعاماتو بدل دا دی، د انصاف دی. څوک داسې کوي نو الله په غصه کې راشي. ګوره پرون ما ته چاوي وی ما نه چا پوښتنه کړې ده چې دا د الله سزا ډېره نه ده؟ ما هلته یې مینه ډېره ده. څومره چې مینه ډېرېږي سزا هم ډېرېږي. الله سترګې درکړي، بدن یې درکړه، عمر یې درکړه، مال یې درکړه، ژوند یې درکړه، بچي درکړه، د کور مالک یې کړې، انګور یې درکړه. څومره محبت دی. نو چې محبت ډېر دی او ته نافرماني کې نو سزا هم تاله اوس ډېره درکوي. الله دا خپل محبت ته ګوري، هغسې سزا درکوي. سړی چا نه خفه کېږي چې څوک ورته ډېر ګران وي، چې څوک ورته ګران دی هغه نه خفه کېږي. په لاره روان او سړي درته کنځا وکړه، سړی هېڅ پروا نه ساتي، زه یو سپی او کنځا یې راته وکړه. خو چې څوک دې دوست وي، څوک درته ګران وي، په چا د اعتمادي، چا سره د تعلقي، هغه چې درته لږه خبره م وکړي سړی خفه کېږي. مجنون به خلکو په تیږو ویشته، غږ یې نه کو. یو ورځ لیلا روانه وه او مجنون خلکو په تیږو ویشته، هغې ګل راپورته کړ. په دې ویشتونکي کې ودرېده او وی ویشته، وایي مړ دې کړم. ورته وی و د الله بنده دوی دې په تیږو ولي نه کې، ما په ګلو ویشتې دې وکړه. وی دا خو مې نه پېژني که نه، دوی خو را سره محبت نشته، ته خو مې پېژنې، ستا د ګل درد د دوی د تیږو درد ته نه رسي. د خدای مینه، د الله محبت، د الله احسانات، د الله مهربانیانې ځوان یې کړې، مال یې درکړه، ژوند یې درکړه، کور یې درکړه، ته اوس دا کار کوې نو د خدای په ګرفت کې راګیر شي، هغې اثر ومغی. نو په کورونو کې یو شیطان دی، د هغې نوم داسم دی. واخر دعوانا ان الحمد لله.